د باجوړ قومي امن جرګې ټول مشران نماینده جرګه دلته موجود ده. دا جرګه د باجوړ د 15 لکه عوامو نماینده جرګه ده چې پکې قومي مشران، علماء کرام، تاجران، صحافیان، ځوانان او د هر مکتب فکر سره تعلق لرونکي نماینده مشران هغه په دې جرګه کې موجود دي. دا جرګه خو د ډېر وخت نه د دې خطې یا د باجوړ د امن کومه مسله چې ده نو په دې باندې دا جرګه یو رول ادا کوي، کردار ادا کوي. هم د دې جرګې د پلیټ فارم نه تقریبا تیر یو کال نه ډېر زیات امن پاڅونونه وشو، احتجاجونه وشو. د هغې صرف یو خبره ده او هغه دا ده چې دا ټول ولس او قام په دې خبره متفق دی چې موږ په دې خطه کې نور امن غواړو او دا امن د جنگ او بنیاد نه، د جنگ په وجه به امن نه راځي. امن به راځي د پیسفول ډایلاګ، مذاکراتو، جرګو په وجه باندې. او دا د دې جرګې مطالبه د ډېر وخت نه ده، د ریاست پاکستان نه هم ده او په دې جنګ او جګړو کې چې د تېرو 15 کالونو څومره فریقین دي هغو ټولو نه ده. او په دې وخت کې زمونږ افغانستان حکومت هم زمونږ برادر اسلامي حکومت دی. نو د دې ټولو چې څومره په دې کې سټیک هولډر دي د قوم مطالبه هم دغه ده چې موږ له د امن په لار باندې، موږ له د ډایلاګ په لار باندې امن راکوي. په دې حواله تېره ورځ تقریبا 28-29-30 جولای باندې په باجوړ کې اچانک زمونږ د حکومت د طرف نه زمونږ د ماموند چې کوم کلان او خواوشا پوره تقریبا 15 کلیو هغې کې د کرفیو اعلان وشو. بیا د یو فوجي اپریشن آغاز وشو او چونکې دا قوم دا جرګه مستقل مطلب دا دی چې دا سټیک هولډر ده او دا جرګه دا قومي جرګه دا یو فریق دی بنیادي، دا قام دی. نو موږ منځ ته رالو، دا جرګه دا قام منځ ته راغی او موږ د متحرف فریقینو په منځ کې مذاکرات شروع کړو، جرګه مو شروع کړه، ډېره په اخلاص مو شروع کړه او تقریبا 8 ورځې بلا ناغه دا جرګه دا مشران سحر نواره د شپې د 1 بجې پورې د 2 بجو پورې هغه موږ په دې کې ستړی وکړله. په دې ستړه کې دا ټول مشران زموږ سره موجود وو او په کورونو کې د هغې دپاره زموږ خویندو میندو ختمونه کړي دي، خلکو دعاګانې کولې د امن دپاره. نو دا ټول قوم په دې کې شریک و او زموږ ملک بهر او دننه هم ټولو خلکو دعاګانې په دې کې وې. موږ یو ډېر د ټولې جرګې یو ډېر مخلصانه کوشش وکړو او د هغې کوشش په نتیجه کې تود جنګ او اپریشن الله ودراو او دا تیرې 8 ورځې ډېرې په امن کې تیرې شولې او موږ د امن د یو پایدار امن دپاره مذاکرات وکړو د دواړو فریقینو سره په ټولو ایشوز باندې، په ټولو مسایلو باندې. او زمونږ په مذاکراتو کې مسلسل پیشرفت روانو. خو داسې ده چې دا جرګه خو داسې نه ده چې وختي ده، دا جرګه ملي مستقل جرګه ده ځکه چې مونږ قوم یو. نو مونږ په هر وخت کې په هر حال کې لکه د دې نه لا تعلقه کېدی نه شو. مونږ به د خپل مثبت کردار ادا کوو. دا جرګه پرون هم جرګه وه، دا جرګه به نن هم جرګه او دا جرګه به آینده هم جرګه وي څو پورې چې په دې وطن کې امن راغلی نه وي. نو مونږ به په میدان کې ولاړ یو. به هر حال یو خبره په دې منځ کې داسې راله چې کوم متحرف فریقین دي نو د هغوی د بعضې خبرو په وجه باندې چې هغوی دواړو یو مثبت دغه رول و د دې جرګې سره ښه خبره وه. خو بهرحال په دې حساسو مسلو کې کله کله داسې ډډلاک یا رکاوټونه را پیدا کېدی شي. نو پرون نه دېخوا یو سرکاوټ په دې کې هغه را پیدا شوی و او هغه رکاوټ تر اوسه پورې موجود دی او موږ کوشش کوو بیا هم چې مستقبل کې مطلب چې موږ د خپل مثبت کردار د قومي جرګه هغه ادا کړي. خو په دې وخت کې بهرحال یو رکاوټ دی، هغه موږ دواړو متحرف فریقینو ته سهار هم زموږ جرګه تللې وه. اوس مطلب دی چې موږ سرکار او فوج سره هم خبره وشوله او هغوی دواړو فریقینو ته موږ دا دغه وکړو چې تاسو د دې قوم چونکې په دې ټولو جنګونو کې متاثره قوم پاتې شوی دی او تباهي او بربادي د قوم شوې ده او دا قوم یو اهم سټیک هولډر دی، دا یو فریق دی. نو تاسو دغه ټول فریقین جنگ د مسلو حل نه دی، دا خو بالکل د ټول قوم هم فیصله ده، دا یو اټل حقیقت دی. نو زمونږ دغه متحرف فریقینو ته دا د دې قوم د طرف نه یو اپیل دی، دا ورته درخواست دی، دا ورته مشوره ده چې جنگ کې خیر نشته. نو تاسو د دې قوم په خاطر باندې تاسو مله چې ګزاره وکئ، تاسو برداشت وکئ او داسې نه چې د مخکې په شانې یو ځل بیا خدای مکه چېرته مطلب چې جنگ جوړ شي او د هغې په نتیجه کې دا زموږ غریب ولس دا مطلب دا دی چې دوباره د سختو سره، د کړاوونو سره، د تکلیفونو سره او د مرګ جوړې سره مخامخ نشي. به هر حال موږ ته دواړو فریقو دا ډاډګیرنه راکړې، یقین دهاني راکړې ده
چې مطلب دا دی خدای مکه د جنگ په صورت کې به هم د دواړو فریقونو طرف نه دا یو ښه پیغام دی چې قوم ته په هغه کې موږ کوشش کوو چې تکلیف نه وي د هغوی دا پیغام دی. الله دې وکړي چې هغه په دې خپله خبره باندې په دې خپل کمیټمنټ باندې په دې خپله وعده باندې قایم او دایم پاتې شي. به هر حال زموږ د دې ټول قوم دا یعنې فیصله ده، دا تجربه ده چې جنگ تباهي دی، جنگ بربادي ده او په جنگ کې هیڅ خیر نشته دی. نو دغه فریقینو نه بیا هم زموږ دا چې زموږ ریاست فریق دی او زموږ مرورونه فریق دي، د هغوی نه مړی چې د یو حده پورې موږ د افغانستان حکومت هم په دې کې درخواست کوو دا قوم چې د افغانستان حکومت زموږ برادر اسلامي حکومت دی او دوی قبایلو د پاکستان نه زیاتې قربانۍ د افغانستان دپاره ورکړي دي. نو د افغانستان حکومت دې په دې کې یو مثبت رول ادا کړي او دا لویه مسله دی د ډایلاګ د لارې نه، د جرګو د لارې نه، سفارتي لارو نه پاکې پاکستان حکومت هغه افغانستان خپل کردار ادا کړي او موږ دا قوم د دې عزم اعلان کوو چې موږ په میدان کې یو او زمونږ د دې قومي جرګې نه چې دا د باجوړ نه ور د وزیرستانه پورې دا ټول قوم دی د چتراله پورې موږ دا باجوړ دا قوم اوس دا ولس دا قومي جرګې په دغه امن پروسس کې هر قسم کردار ادا کولو ته تیار یو. سبا د دې زمونږ د صوبې حکومت وزیر الله صاحب هم دا د باجوړ قومي امن جرګه غوښتې ده هم په دې مسله باندې به هلته مزید انشاءالله هلته به مشوره کیږي، هلته به خبره کیږي. الله دې وکړي چې دا مسله د دې لویې مسلې د دایمي امن دپاره یو لار راوځي، یو خبر راوځي. او زمونږ کوشش هم دا دی چې دا ټول قوم دا زمونږ پاکستان حکومت د افغانستان حکومت او دا ټول مونږ په دې کې یو مثبت کردار ادا کړو. نو د ټول قوم دا اپیل دی چې هغه دعاګانې مو کړي او هغه سپورټ مو کړي او دا زمونږ عزم دی د دې قومي جرګې چې انشاءالله موږ به کوشش کوو چې خبره امن ته راشي، خدای مکه جنګ ته لاړه نه شي، خو چې هر صورت موږ دا ټول قام به دا قومي جرګه د باجوړ به او دا قام به د دې ولس د دې عوامو د جان مال او د عزت د تحفظ د یقیني کولو دپاره په میدان کې ولاړ یو او د هر فریق د طرف نه چې زموږ د ولس په جان مال او عزت باندې تیری کیږي موږ به تیګیله هم کوو او موږ به احتجاج هم کوو. زموږ په وس کې چې صحیح نو موږ به د خپل ولس د جان مال او عزت د تحفظ لپاره انشاءالله په اتحاد سره په اتفاق سره او په یو اواز سره انشاءالله په دې میدان کې ولاړ یو. ډېره مهرباني او ډېره شکریه.